سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړه خوشاله اوسئ. دوستانو، زه عبدالرحمن یو ځل بیا تاسو ته د پښتو ټیچ 303 چینل څخه مخاطب یم. یو ډېر په زړه پورې اپس مې تاسو ته راوړی ده چې په هغه کې تاسو کولی شئ د روشن سیم کارډ نه یا MTN نه یا هر ډول سیم کارډ وي تاسو فری انټرنیټ وکاروئ. څنګه وکاروئ؟ په هغه کې اول زه تاسو ته اکاونټ جوړوم چې اکاونټ به څنګه ځان ته جوړوئ، یعنې هغه فایل چې کومه چې جوړوئ هغه طریقه زه تاسو ته ښیم. نو راځو سټارټ اخلو. لومړی به تاسو دغه ته لاړ شئ، ګوګل کروم ته لاړ شئ. ګوګل کروم ته چې لاړئ دلته به ولیکئ ګوګل ته به لاړ شئ، سمه طریقه به درته صحیح ده. د انډراید VPN موډ APK په دې باندې به کلیک وکئ. کله چې په دې کلیک وکړئ لاندې به راشئ د اپ ډاون کې به ډاونلوډ کړئ، ځکه دې کې ډېر فری که نه تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کوئ. دلته ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، ډایرکټ به دلته ډاونلوډ سټارټ شي. ما خو ډاونلوډ کړی، زه تاسو ته ښیم په هغې طریقه. راځم زه دلته انډراید VPN خلاصوم. کله مو چې دا خلاص کړ دلته به راشي، صحیح ده. د اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په اکاونټ باندې کلیک وکړ ساین اپ فور فری په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړه دلته به نوم ورته ولیکئ. راځم زه دلته په دوهم قدم کې دلته پاسورډ ورکوم. پاسورډ به ورکړئ. مثال په طور ما پاسورډ دلته به هغه خپل جیمیل ورکړئ. په هر یو جیمیل باندې چې تاسو کوم اکاونټ جوړوئ، سمه ده، کوم جیمیل چې تاسو سره په یو جیمیل باندې یو اکاونټ جوړوي. زه ورته ورکوم چې عبدالرحمن احمدزی 108@gmail.com. دې ته بیا یو پاسورډ یو کوډ راځي. کله مو چې دا کلیک کړم اوس به ساین اپ باندې کلیک کوم. ګور یوزر نیم از الریډي، دا نوم مخکې نه جوړ شوی، په دې نوم باندې زه یو بل نوم باندې جوړوم. وفا خان سل په دې نوم باندې جوړوم، صحیح ده. وفا خان سل باندې مې جوړ کړم، خو په دې نوم باندې نه ده جوړ شوی، البته چې په دې باندې اکاونټ جوړ شو. اوس دلته لوګین باندې تاسو کلیک وکړئ. هماغه ایمیل به تاسو کوم چې تاسو جوړ کړی ده تاسو ته وایي چې کوم نوم باندې جوړ کړی په هغه نوم باندې به کلیک وکړئ. پاسورډ هم درته ډایرکټ راځي، دلته لوګین به شئ. ورته کله چې لوګین شوئ دلته وګورئ دغه ستاسو اکاونټ دی خلاص شو. اوس زه راځم دلته زما خپل اکاونټ اکټیویټ کوم، صحیح ده. کله مو چې اکاونټ اکټیویټ نو تاسو ته به فری انټرنیټ درکړي. زه اوس ځم همالته جیمیل ته، کوم جیمیل باندې چې ما د اکاونټ جوړ کړ دلته به ما ته کوډ راغلی وي. نو زه خپل جیمیل را خلاصوم. دلته وګورئ تاسو دوستانو چې دغه میسیج ما ته راکړی. زه په دغه لینک باندې کلیک وکړم نو زما اکاونټ به رجسټر شي. کله چې اکاونټ زما رجسټر شو نو بیا زه کولی شم چې ګټه ترې پورته کړم. نو زه بېرته راځم خپل اکاونټ ته، ګورم چې ماته فری 200 MB لیمټ دی. په ورځ کې تاسو کولی شئ چې 200 MB وکاروئ. نو اوس همدغه اکاونټ چې کوم ما جوړ کړی دغه نوم چې کوم ده دا زه کاپي کوم. دا مې چې کله کاپي کړ ګوره اکټیویټ ایډیشنل 100 MB تاسو ته بل هم درکوي. په دې اکټیویټ ایډیشنل باندې به کلیک وکړئ. دا روزمره تاسو ته فری 200 MB درکوي، صحیح ده. ګوره 200 MB ما سره خپله زړه هم وله او 100 MB ما ته نوره هم راکړله ایکسټرا. نو تاسو کولی شئ چې همدغسې روزمره 200 MB انټرنیټ فری کاروئ. دا ګورئ 40 ساعتو کې تاسو ته 200 MB بالکل فری درکوي. نو څنګه به دا خلاصو؟ هلته به لاړ شو، په هغه انډراید ته به بېرته راشو. دلته به یوزر نیم کې هماغه یوزر نیم و چې ما هلته ورکړی و. چې سیف کړه دلته به راشئ. مثال په طور ښه کوي نیټورک به ورته انتخاب کړئ. مثال په طور 11 دا پاسورډ مې ورکړی. چې ته همدا پاسورډ مې ورکړی نو بیا بالکل دا کنیکټ شي.
دا کنیکټ شوی او بیرته ما ډسکنیکټ ګورئ تاسو په مخکې زه بیا کنیکټ کوم صحیح ده بالکل کنیکټ شو هغه 300 MB فري چې کوم ما راکړې ده په هغه باندې زه اوس کار کولی شم نو همدغه طریقه د دوستانو همدې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې فري انټرنیټ بالکل وکاروئ تاسو کولی شئ چې هر اپلیکیشن پې وکاروئ خو زما د یوټیوب چینل درنه بالکل د یادونه وځي او زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نورې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم زه تاسو سره شریکې کړم دوستانو سپورټ مو هیڅ سپورټ مو نشته ده باید سپورټ پیدا کړئ او زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ در سره تر څو نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم زه تاسو سره شریکې کړم د خدای په امان ښه ورځ درته غواړم